څنګه د خپل د یوټیوب سیټینګ جوړ کړو ترڅو ډیر زیات ویوز واخلي، سبسکرایبر ډیر سي او خلک یې وګوري. او که چیرې دا سیټینګ تاسو فعال نه وي، تاسو ویډیو مخې ته نه ځي، ویوز نه اخلي، نو د ویډیو کې تاسو ته مکمل دا سیستم درښیم، نو له موږ سره پاتې سئ. د دې لپاره تاسو خپل ډسکرپشن باید منظم جوړ کړئ. دا مهمه ده. خپل ډسکرپشن کې به دلته تاسو مکمل معلومات ورکوئ چې تاسو ویډیو یا د یوټیوب چینل د څه لپاره ده. دلته به ورته تشریح کوئ چې آموزشي ده، سپورټي ده، د څه باره کې ده، دلته مکمل معلومات ورته ورکوئ. نو دلته ډسکرپشن چې تاسو جوړ کړئ، بعد له هغه نه به تاسې کروم ته ځئ. دا صفحه به ایسته کوئ، د هغې نه بعد یوټیوب به را ایسته کوئ، لاړ به سئ کروم ته. نو کروم اپلیکیشن تاسو پیژنئ. زه به دلته در ښکاره کړم تصویر دا کروم ده. په دې باندې به کلیک تاسو وکئ. کله مو چې دلته کلیک وکړئ، یوټیوب باندې کلیک وکئ. دې څنګ ته وګورئ، دا یوټیوب ده. په دې باندې کلیک وکئ، نو تاسو باید صبر وکئ، خپله صفحه تاسو ته راخلاصېږي. که انټرنیټ مو قوي وي زر راخلاصېږي، که ضعیف وي لږ صبر نیسئ. نو دلته دغه صفحه تاسو ته راخلاصېږي. نو راسته لاسته پورته هغلته تاسو یوټیوب چینل ته په هغه باندې کلیک وکئ، دغه صفحه راخلاصېږي. دا به زه رانږدې کړمه. دلته تاسې ویو یور چینل اوکې کئ. کله مو چې دا اوکې کړ، ویو یور چینل، تاسو چینل سټوډیو یوټیوب به راخلاص سي. صحیح ده. نو دا لږ وخت نیسي، که انټرنیټ مو قوي وي زر راخکېږي. نو دا صفحه راخلاصېږي. دا زه لږ رانږدې کوم، تاسو ته وګورئ. دلته نو شته ده کسټمایز چینل، دا وګورئ. په دې باندې به کلیک وکئ. کله مو چې په کسټمایز چینل باندې کلیک وکړ، دلته به تاسو ته مکمل ټول سیټینګ راسي، او دغه جې نه موږ تاسو خپل سیټینګ منظم کوو، ځکه دا ډیر مهم سیټینګ دی. زیاتره خلک په دې باندې نه پوهیږي. نو دغه صفحه تاسو ته راخلاصېږي. صحیح ده. هماغه ډسکرپشن به تاسو را کاپي کئ، دلته به پیسټ کئ. له همدې جې نه شروع کېږي. خپل د چینل نوم به ورکئ. ما ورکړی لرن مطابق پوپل، هغه چینل نوم ده، لاندې هنډل ده، او دا ډسکرپشن ده. دا به دلته تاسو کاپي کئ یا هر څه ولیکئ. دلته تاسې که کوم لینک لرئ د انسټاګرام، واتساپ چې شي، هغه هم دلته ورکئ، او دلته به خپل ایمیل ادرس هم ورکئ. دا خبرې مهمې دي. نو اوس به ځو مونږ کرا نور مهم سیټینګ ته. نو چپ لاس ته لاندې سیټینګ ده، وګورئ. زه به دا رانږدې کړمه. د چپ لاس ته دغه سیټینګ به تاسو اوکې کئ. صحیح ده ملګرو. کله مو چې په دې سیټینګ باندې کلیک وکړ، تاسو ته یوه بله صفحه راخلاصېږي. نو دغه ډیر زیات مهم دي. دغه سیټینګ باید تاسو مکمل جوړ کړئ. نو اول د جنرال دا اوکې کئ. دلته فقط تاسو د پیسو کرنسۍ ښایي، یعنې څه رقم غواړئ تاسو یوټیوب تاسو درآمد جمع کړي، مثلا په ډالر یې، په ریال یې، په پاکستانۍ، افغانۍ، هر روپۍ چې تاسو انتخابوئ. صحیح ده. نو دلته زه ډالر انتخابوم. زه غواړم د ما ویډیوګانې چې ویوز واخلي، نو ماته ډالر راکړي. نو دلته یو اس ډي تاسو انتخابوئ. دوم بخش ده چینل ده. دلته به تاسو په چینل کلیک وکئ. کنټري اف ریزیډنس، یعنی تاسو چیرته اوسیږئ، هغه به اوکې کئ. ما جرمني اوکې کړی، ځکه افغانستان کې روپۍ نه ورکوي. دې لپاره مې جرمني اوکې کړ، شرایط برابر سي. او لاندې کی ورډز، دا ډیر مهمه ده. تاسو یوټیوب چینل کې څه کوئ، دلته به تاسو ولیکئ. لکه ما آموزشي ده ورته لیکم چې مثلا کسب درآمد از یوټیوب، یا د یوټیوب آموزش ده، آنلاین پیسې ګټل دي، ایډیټینګ ده، دغه د ما مسایل دي. دلته زه لیکم. صحیح ده. تاسو هم چې د هر څه باره کې دي، دلته وړکۍ جملې ولیکئ. دا کی ورډز مهمه دي. دلته به ټول ورته تشریح کئ، یو به ورته ولیکئ. خپل چینل ته مطابق به دا خبرې تاسو لیکئ. صحیح ده. نو دلته به ما یو هم لیکه. نو اوس ځمه د څنګ ته تاسو وګورئ اډوانس سیټینګ. دلته نور هیڅ نه کوئ، فقط دلته لیکلي دا ویډیوګانې یا تاسو چینل د چا لپاره ده. د ماشومانو لپاره ده، ته به ولیکې نو، هلته به ولیکې نو به انتخاب کړئ. ګورئ نشته ده نور کوتې تاسو پکې مه وهئ. هر چینل هلته به نو ورته لیکئ. او دا دریم څه ده، دا مکمل هر څه خپله جوړ سوي دي. هغه دریم هم انیبل کېږي کله چې مونیټایز سي. هغه اوس تاسو پرېږدئ، هغه خپله جوړیږي بیا. نو دغه مهم سیټینګ و. دې نه بعد راځم دریم هغه ته اپلوډ ډیفالټ ده. داسې اوکې کئ. د چینل نوم به ورکئ. تاسو چینل د څه لپاره ده، ما لیکلی لرن ویت عابد. صحیح ده. دلته به تاسو د خپل نوم ورکئ. لاندې هماغه ډسکرپشن ده، هغه به بیا کاپي کئ. دلته به اوکې کئ. تاسو چینل کې څه کوئ، او دلته به هم پابلیک انتخابوئ. تاسو ویډیو عام سي، ټول خلک یې وګوري. او دې څنګ ته چې ده نو اډوانس سیټینګ هم شته که نه، دا به کلیک کئ. نو دغه څلور خبرې هم جوړوو. ذاتي موږ تاسو سیټینګ خلاص ده مکمل. لیسانس ده، دا به همیشه هم داسې پرېږدئ. سټانډرډ یوټیوب لیسانس، دا به وږې کوئ. څنګ ته ده کټګوري. تاسو یوټیوب کې څه کوئ، ګیمونه خلکو ته ښکاره کوئ، یا آموزشي ده، ټکنالوژي ده، میوزیک ده، څه شي ده، یا شخصي ده. نو دلته چې هر شی هماغه کټګوري تاسو ورته انتخاب کئ. زه انتخابوم ایجوکیشن. نو پاتې کېږي لاندې دوه نورې،
تاسو ویډیو کې په کومه ژبه خبرې کوئ، په انګلیسي ده، اردو ده، پښتو ده، فارسي ده، چې د هماغه ژبه به انتخابوئ. صحیح ده. دلته زه پښتو انتخابوم ځکه ما ویډیو چې ده زه په پښتو باندې غږیږم. نو دغه ګورئ مهمې خبرې دي. یوټیوب نظر تاسو چینل ته تاسو ویډیوګانې وایرل کوي، هماغه رقم خلکو ته ورکوي. او په څلورم بخش کې چې ده فقط دغه ولوکې کوي، مثلا this content has never aired on US TV. بس دا به اوکې کوي او دلته به سیف اوکې کوي. تاسو اکاونټ سیټینګ منظم ډول سره جوړ سو. نو که چیرې دا ویډیو مو خوښه سوې وي او نور چې باره کې تاسو معلومات غواړئ په کومنټ کې ولیکئ، بله ویډیو به زه د هغه باره کې تاسو ته جوړوم. نور څه نشته، فقط دغه مهم سیټینګ و چې دا تاسو باید وکئ. که چیرې دا ونه کوئ تاسو ویډیو مخې ته نه ځي. نو دغه وه د نن ورځې ویډیو او نور څه نشته. دې نه بعد انشاءالله منتظر اوسئ نور مهم ویډیوګانې د یوټیوب زده کړې. انشاءالله درېیمه ویډیو به م اپلوډ کوم تاسو ته.